سکال مستا په قبر هم ګلان خواره نه کړی شو سکال مې نه وه کړې مورې مزدوري اختر له ډېر او خدای زده چې زه یې هم خفه کړمه په دې خبره ما ته یې وی تا راله رانه وړه بنګړي اختر له ډېر او ما ورته سر په زنګون ایښی دی په سوچ کې ناست یم خلک روان دي خپل وطن ته به درځي اختر له د چا سپېڅلې مینې ته بېتابه زندګي ده په دې لړ کې زما ډیره خرابه زندگی ده هر وخت دی د مرۍ نه ځان نیولی وي خپای راځه غمونه پرېږده مړه شابه زندگی ده لحظې له مې سکون پکې پیدا نه کړو عرفانه دا څنګه بې مکتبه بې کتابه زندگی ده ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر ډېر احترامات مې ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم ستاسو خپل ملګری غازي نادان په دغه تمه او په دغه هیله چې خوشحاله به یې ټیک به یې او د ژوند په ښو شیبو کې به یی قدرمنو د ځنګلي علاقې ته راغلي یو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په مختلفو ځایونو کې موږ د دغه ځوانانو زلمو لیکوالانو سره مرکې کوو د مسافرو په غوښتنه باندې دغه ملګرو پسې ګرځو هغه که په هر ځای کې موږ ورپسې ځان نه څه ښه شعر لیکي کوشش وي چې دغه ښه لیکوالان راوچت کړو تاسو سره معرفي کړو په دغه لړ کې نن موږ سره د ځنګلي د سیمې ښاغلی محمد عرفان صاحب ناست دی نن به ردي سره خبرې کوو ورسره به د دې ژوند پوښتو شعرونو پهې هم اورو د ټول نه مخکې خو عرفان صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه ویم ډېره مننه غازي نادان صاحب چې تاسو دومره تکلیف وکړو د موږ له دغه ځای پورې رالی او یقینا دا تاسو چې کوم کار شروع کړی دی نو دا ډېر د لوړې پایې کار دی او ډېره ستاینه یې کومه زه ډېره مننه ډېره زیاته مننه عرفان صاحب ژوند څنګه روان دی ژوند الحمدلله ډېر ښه روان دی بس د خدای نه ډېر راضي یو په دې ساعت باندې زمونږ ملګرو سره لږ ځان معرفي کوي د هغې نه مخکې بیا ځو مننه غازي نادان صاحب زما نوم محمد عرفان دی او دغه ادبي نوم مې محمد عرفان دی هم د دې ځنګلي علاقې کوهاټ روډ سره تعلق لرم او دغلته ژوند کوم او ابایي کلی مې دی دغه بلکې د والد صاحب نوم مې جلمبر خان دی تعلیم په هکله زما په اردو شعبه کې BA کړې ده صحیح ده ډېره زیاته ښه ده عرفان ته کله پته ولګېده چې یاره زه یو لیکوال یم یو شاعر یم د شعر آغاز دې کله نه کړی دا داسې صحیح پته خو راته نشته چې ما کله شعر ولیکو زه کله شاعر شوم بلکې ما ته خو اوس هم پته نشته چې زه شاعر یم او که نه او په باقاعده توګه چې ما غزل لیکلی دی نو هغه د 2014 صحیح ده ډېره زیاته ښه ده عرفان په ادب کې څومره لیکل کړي څومره کار یې کړی دی دغه زموږ مینهوالو ته لږ ووایي نادان صاحب د ادب په هکله که زه تاسو ته خبره وکړم نو زه خو له شاګرد یم او د لومړۍ پایې شاګرد یم داسې به ووایم غزل مې لیکلی دی تقریبا چې د کتاب برابر غزلې به راسره او کار مې په شروع کړی دی بس انشاءالله کوشش کوم چې نظم طرف ته هم لاړ شم خو فلحال په غزل باندې کار کوم صحیح ده الله دې وکړي دا راته ووایي چې زده کړه مو د چا نه کړې ده داسې یو شخصیت چې تاسو یې منئ چې دا زما استاد دی ماته زده کړه کړې ده کښېنئ ورسره یقینا زده کړې خو مې ډېرو استادان لرم بلکې زه به دا ووایم چې څوک هم ښه شعر لیکي نو هغه ټول زما استادان دي او کتاب خپل استاد ګڼم د هغې نه بعد دلته چې کوم ملګري دي ذاکر مومن دی ریاض رضا دی د دوی نه مې د شعر په رموزو باندې ځان پوه کړی دی د هغې نه بعد بس دغه غونډو ته تلي او دا چې کوم زموږ استادان دي دلته شاهد صاحب شو د هغوی نه مې پکې ډېر مدد اخیستی دی نو دغه ټول بس زه یم چې څوک هم شعر لیکي ټول زما استادان دي صحیح ده د کومې ټولنې غړی او کومو ټولنو راځي یاره په باقاعده توګه که زه تاسو ته ووایم خو د یوې ټولنې سره هم داسې نه یم پاتې شوی ځکه چې څه مصروفیات لرو د تعلیمي هلې ځلې هم
هم دي خو بس چې وخت میلاویږي نو هر ځای ته تللی یم او بلکې د باقاعده که زه دا ووایم نو موږ سره نږدې چې کومه غونډه کېږي د بډابیر حمید بابا ادبي ټولنې نو هلته ناست یم ډېر صحیح ده ډېره زیاته ښه ده ډېر ښه معلومات تاسو راکړو ډېره زیاته مننه مو کوو ستاسو مخې ته ډېره مزیداره کاپي پرته ده اوس به د دې نه کلامونه ورو ملګري به یې هم ترې خوندلي او زه به یې ته عمل مننه اختر په هکله درته یو غزل اول ویم صحیح ده اختر هم نن تقریبا دویمه درېیمه ورځ ده بالکل د اختر په هکله به یو څو شعرونه دي هغه در سره شریکومه چې په قسمت خوار سړی به څه کړي خوشحالي اختر له په قسمت خوار سړی به څه کړي خوشحالي اختر له چې د زکات په پیسو واخلي چای چینی اختر له ډېر مننه په قسمت خوار سړی به څه کړي خوشحالي اختر له چې د زکات په پیسو واخلي چای چینی اختر له او سکال مستا په قبر هم ګلان خواره نه کړی شو سکال مستا په قبر هم ګلان خواره نه کړی شو سکال مې نه وه کړې مورې مزدوري اختر له ډېر او ما د ژوندون په هغه ښار کې هم ګزران کړی دی ما د ژوندون په هغه ښار کې هم ګزران کړی دی چې چېرته چې چا به خرڅوله زندګي اختر له ډېر ښه مننه او خدای زده چې زه یې هم خفه کړم په دې خبره خدای زده چې زه یې هم خفه کړم په دې خبره ما ته یې وې تا راله رانه وړه بنګړي اختر له ډېر او ما ورته سر په زنګون ایښی دی په سوچ کې ناست یم ما ورته سر په زنګون ایښی دی په سوچ کې ناست یم خلک روان دي خپل وطن ته به درځي اختر له او یتیم ماشوم خپلو همزولو له باور ورکوي داسې وایي یتیم ماشوم خپلو همزولو له باور ورکوي داسې وایي خیر دی زما بابا به هم دا ځل راځي اختر له او دا څو لفظونه مې عرفانه د هغو په نامه دا څو لفظونه مې عرفانه د هغو په نامه چې د وجود غوښې د ځان سره راوړي اختر له ډېر زبردست ډېر ښه دا نور زموږ ملګرو مسافرو ته څه ډالۍ کوئ مننه یو بل څو شعرونه به درته ووایم چې ستا به په مخ باندې د اوښکو سلسله ختمه شي ستا به په مخ باندې د اوښکو سلسله ختمه شي دعا کوه چې مو ترمنځه فاصله ختمه شي ستا به په مخ باندې د اوښکو سلسله ختمه شي دعا کوه چې مو ترمنځه فاصله ختمه شي او تاله به درشم ستا به هر ارمان پوره کړم خو ستا به هر ارمان پوره کړم خو چې مې د زړه او ذهن منځ کې کشاله ختمه شي او اخر تر کومې به دا درد په زړه کې پټ ساتمه تر کومې به دا درد په زړه کې پټ ساتمه زه هم انسان یم اخر به حوصله ختمه شي او راځه چې نن خو درته ځان په سمندر لاهو کړم راځه چې نن خو درته ځان په سمندر لاهو کړم راځه چې نن خو دې د ټولو مرګیله ختمه شي او بیا به هېڅوک هم دلته خیر نه غواړي نه به راځي یو ورځ به راشي په دې کور کې به غله ختمه شي او زه او عرفان دومره په ګرانه یو ځای شوي یو چې څه په مشکله به په شپه کې دا کیسه ختمه شي ډېر زبردست ډېره مننه کاپي خو ډېره زیاته غټه ده یو کلام بله مو دغسې ښه مزېدار مننه نادان صاحب بس چې تاسو دومره تکلیف کړی دی نو انشاءالله زموږ هم دا خواهش دی چې د مینوالو سره شعرونه شریک کړم واوره وریږي په دالان کې تږی شوی یم یخه یخني ده په باران کې تږی شوی یم مننه او د وخت دروند پیټی مې په سر دی له هیبت روان یم د وخت دروند پیټی مې په سر دی له هیبت روان یم د تندې مرم په بیابان کې تږی شوی یم او اوس به زما سر له په خپله باندې عقل راشي په سمندر کې په طوفان کې تږی شوی یم او زم چې د سوات د سیند اوبه په لپو لپو وسکم په پېښور او په مردان کې تږی شوی یم او خدایه
زه ستا نه بغیر نوره ساسره نه لرم خدایا زه ستا نه بغیر نوره ساسره نه لرم خدای زه ستا په دې جهان کې تږی شوی یم او عرفانه څوک چې په خپل کور کې ګوټ اوبه نه لري عرفانه څوک چې په خپل کور کې ګوټ اوبه نه لري زه د هغو خلکو کاروان کې تږی شوی ډېر ښه یو کلام بله مو ورو مننه نادان صاحب غزل در سره بل هم شریکومه شعر دی چې اوس مې د زړه کور ته بې وخته مایوسي نه راځي اوس مې د زړه کور ته بې وخته مایوسي نه راځي که لږه را هم شي خو ډېره مجبوري نه راځي ډېر ښه او د یو سړي په انتظار یمه مودې تېرې شوې د یو سړي په انتظار یمه مودې تېرې شوې دومره خبر یې خدای راکړې چې راځي نه راځي دا بیا ووایه مننه د یو سړي په انتظار یمه مودې تېرې شوې دومره خبرې خدای راکړې چې راځي نه راځي او دا د فریب اوښکې دې پاکې کړه زما ومنه دا د فریب اوښکې دې پاکې کړه زما ومنه د دې ریا په کار سړي کې عاجزي نه راځي او د خپل وجود په وینو مور له دوایي اخلمه د خپل وجود په وینو مور له دوایي اخلمه زه لا ماشوم یم ماله نوره مزدوري نه راځي او هغه زما په حال خبر دی ورته ښه پته ده هغه زما په حال خبر دی ورته ښه پته ده ډېر په زړه سخت دی که یې څوک د غم مري نه راځي او د خپلو اوښکو لپې ډکې کړو روژه ماته کړو نادان صاحب له خپلو اوښکو لپې ډکې کړو روژه ماته کړو د دې نه پس په موږ نوره غریبي نه راځي او بې له ارمانه به عرفانه ساسره نه مومې بې له ارمانه به عرفانه ساسره نه مومې هر څه راځي خو دا مې واوره زندګي نه راځي ډېر ښه ډېر زبردست ډېر زیاته مننه کوو عرفان صاحب ډېر ښه شعرونه تاسو ویله زموږ مینهوالو به ډېر خوند اخلي ګوري به دا مرکه په اخر کې خپل پیغام ورکوي که د دغه پیغام نه مخکې مو یو دوه درې شعر نور وویله دوه درې نو به ډېره زیاته مننه ډېره مننه نادان صاحب شعرونه به درته یو دوه درې ووایم چې روان دی څوک د چا نه لکه لاش چې لږ ولاړ وی روان دی څوک د چا نه لکه لاش چې لږ ولاړ وی ودرېږي نه دا وخت ګنې کاش چې لږ ولاړ روان دی څوک د چا نه لکه لاش چې لږ ولاړ وی ودرېږي نه دا وخت ګنې کاش چې لږ ولاړ وی او محنت دې راله ټول په سین لاهوکو پاتې نه شوې محنت دې راله ټول په سین لاهوکو پاتې نه شوې جوړ کړی مې وځان نه سنګ تراش چې لږ ولاړ وی او یوازې رانه تګ تر پېښوره پورې نشي تر پېښوره پورې نشي او تا سره خو تلمه تر کیلاش چې لږ ولاړ وی او عرفان مو بې له ما څنګه رخصت کړلو دا ولې عرفان مو بې له ما څنګه رخصت کړلو دا ولې پښتو کوي زما سره بدماش چې لږ ولاړ څه پیغام لرئ مننه نادان صاحب ډېره مننه کوم د اورېدونکو او زما د اړخه دغه پیغام دی بس چې مینه وکړي ژوند وپېژني او د هغه خلکو قدر وکړي څوک چې د خپل ځان خیال په خپله نشي ساتلی او د پښتو په هکله به دغه پیغام ورکړو چې د کتاب سره مینه وکړي او نفرتونه لرې کړي او مینه راولي ډېره زیاته مننه قدرمنو دا و موږ سره د ځنګلي د سیمې ښاغلی محمد عرفان چې ډېر په ښکلي انداز خپل شعرونه تاسو ته وړاندې کړه د دې د ژوند او د فن نه تاسو خبر شوئ دغسې بلا لیکوالان دي زلمي چې هغه به د دې پروګرام په ذریعه تاسو سره معرفي کیږي تر بلې مرکې مو په الله سپارم زموږ ملګری محمد عرفان غازي نادان له ورکوي اجازت د الله په امان